په نړۍ کې د ټکنالوژي بادشاه هیواد چې په خپلو نوښتونو کې یو اعلی او بهترین مقام لري او همدا وجه ده چې د دې هیواد قانون او وسایل له نورو هیوادونو څخه مختلف دي. نن مو په دې ویډیو کې تاسو ته د جاپان د ښوونځیو په اړه داسې خاص او عجیب معلومات راټول کړي دي چې په اورېدو به یې حیران شئ. د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو لیدونکو څخه هیله ده چې زمونږ چینل پښتون ټایم درسره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ ترڅو زمونږ آینده ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. جاپاني خلک د وخت ډیر پابند وي او که کوم زده کوونکی بغیر له کوم ضرورت یا معذرت نه رخصتي وکړي او یا هم ښوونځي ته ناوخته راشي نو ډیره سخته سزا ورکول کیږي. د جاپان په ښوونځیو کې زده کوونکي له هر قسم ویښتانو سټایل سره ښوونځي ته راتلی شي، خو شرط دا ده چې د غوږونو د پاسه یې ویښتان را نشي، ځکه د هغه ځای ښوونکي په دې باور دی چې د چا د سر په ویښتانو کې غوږونه پټ وي د هغه د اورېدو او پوهولو حس او قوه ضعیفه وي او په همدې اساس هلته د ویښتانو د سټایل په هکله نجونو ته له هلکانو نه ډیره ازادي ده، یعنی نجونې کولی شي چې هر قسم سټایل یې زړه وغواړي جوړولی شي. په جاپاني ښوونځیو کې نجونې نشي کولی چې میک اپ وکړي او ښوونځي ته راشي او نه خو په نوکانو باندې نیل پالیش یا رنګ وهلی شي، ځکه د هغه ځای ښوونکي غواړي چې د خپلو ښځینه زده کوونکو توجه له داسې شیانو څخه په سبق ویلو کې ډیره شي. په دغو ښوونځیو کې که کوم هلک جرم وکړي د سزا لپاره یې د 7 ورځو لپاره د نجونو په ټولګي کې کینوي ترڅو ورته د شرم احساس وشي او دوباره داسې جرم یا غلطي ونه کړي. د جاپان د ښوونځیو زده کوونکي د دنیا تر ټولو جګړه مار زده کوونکي معرفي شوي دي، ځکه دغلته هلکان د جنګونو په وجه حتی یو بل قتل کوي هم. د جاپان په ښوونځیو کې د صفایي لپاره مزدوران نه وي، ځکه په دې ښوونځیو کې د ښوونځي او تشنابونو صفایي په خپله د ښوونځي زده کوونکي کوي. په جاپان کې هلکان نجونو ته د واده یا هم د ملګرتیا بلنه په یو ځانګړي طریقه سره کوي، یعنی که کوم هلک په کوم نجلۍ مین شي نو هلک نجلۍ ته خالي کاغذ ورکوي، نو که نجلۍ د کاغذ د اخیستلو په وخت کې وخاندي نو د دې دا مطلب ده چې نجلۍ د هلک د ملګرتیا بلنه ومنله، او که کاغذ یې وشکول نو هلک باید نوره د نجلۍ لار پرېږدي. تاسو به په ماشومتوب کې د ښوونځي په دوران کې په کاغذ باندې خپل نوم ضرور د کومې نجلۍ د نوم سره لیکلی وي، خو که دا کار د جاپان په ښوونځیو کې کوم هلک وکړي نو د هغه هلک سر پرې گنجی کوي او بعضې وخت هغه له ښوونځي څخه هم شړل کیږي. د جاپان په ښوونځیو کې سیلف ډیفنس یعنی د ځان دفاع سبق هم ښودل کیږي، په کوم کې چې زده کوونکي ته د ځان د دفاع ټولې لارې چارې ورښودل کیږي. د جاپان په ښوونځیو کې که کوم ښوونکی د کوم معذرت له وجې ټولګي ته رانشي نو د ټولګي ذهین زده کوونکی خپلو ټولګیوالو ته درس وایي. په دغو ښوونځیو کې د رخصتي نه وروسته هر زده کوونکی ایکسټرا کلاس یا اضافي سبق وایي، او که کوم زده کوونکی په دغه ایکسټرا کلاس کې حاضر نشو نو نوموړی زده کوونکی به بیا بله ورځ په ښوونځي کې 2 برابره وخت تیروي. د جاپان په ښوونځیو کې د ګرمي د رخصتي مدت یوازې 15 هفتې ټاکل شوی دی او نور باقي ټول کال زده کوونکی په خپل درس کې مصروف وي. نو د دې لپاره جاپاني خلک په ریاضي او ساینس کې په نړۍ کې 4م مقام لري او د دغو قوانینو له کبله جاپاني خلک په نړۍ کې یو ځانګړی شناخت لري. ملګرو، دا و د جاپان د ښوونځیو حال. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د دې ویډیو په هکله کمنټ کې موږ ته خپله رایه پرېږدئ، که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زمونږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. تر بلې داسې معلوماتي ویډیو مو په لوی رب سپارم.